السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې په ټیک ټاک کې خپلې ویډیوګانې پاریو ته وخېځوئ، نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په ټیک ټاک کې خپلې ټولې ویډیوګانې پاریو ته وخېځوئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي، مهرباني سره وکړئ موږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ موږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې په ټیک ټاک کې خپلې ویډیوګانې پاریو ته وخېځوئ، د دې لپاره به دوستانو تاسو راسئ په خپلو موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ. دوستانو که تاسو هر براوزر خلاصوئ دوستانو تاسو به هغه براوزر خلاص کړئ او د هغه رقم دوستانو دلته تاسو سرچ ته راسئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو سرچ ته راسئ د هغه رقم دلته تاسو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام ولیکئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو بیوټیفول ټرینډینګ ډاټ کام ولیکئ د هغه رقم په اخري کې تاسو سلش پاریو ولیکئ. نو ګورئ دوستانو زه دلته په پاریو لیکمه. کله چې وګورئ دوستانو تاسو پاریو ولیکئ د هغه رقم بیا تاسو ته ګو په بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې وګورئ دوستانو تاسو ته ګو په بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو دغه ویب سایټ خلاص شي او د هغه رقم تاسو لاندې راسئ. لاندې به ما تاسو ته پاپولر هیشټیګ درکړی وي. نو ګورئ دوستانو دغه هیشټیګ ما دلته تاسو ته لیکلی دی د هغه رقم دغه هیشټیګ تاسو کاپي کړئ. نو ګورئ دوستانو دغه هیشټیګ به دلته تاسو سلیکټ کړئ او د هغه رقم تاسو ته کاپي په بټن باندې کلیک وکړئ دغه به تاسو کاپي کړئ او د هغه رقم دوستانو بیا تاسو راسئ په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې به تاسو ویډیو پوسټ کړئ. نو ګورئ دوستانو زه خپل ټیک ټاک اکاونټ ته رالم د هغه رقم بیا تاسو راسئ په خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ. د هغه رقم که تاسو غواړئ چې هره ویډیو پوسټ کړئ د هغه رقم تاسو راسئ صرف په هغه ویډیو باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو زه راځم هغه ویډیو ښیم. کله چې دوستانو تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ د هغه رقم دلته بیا تاسو راسئ ویډیو به سلیکټ کړئ او د هغه رقم بیا تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو هغه ویډیو په تاسو سلیکټ کړئ تاسو په نیکسټ ووایئ او د هغه رقم دوستانو تاسو بیا نیکسټ ووایئ او د هغه رقم دلته تاسو نیکسټ کړئ. کله چې دغه تاسو نیکسټ کړئ د هغه رقم دلته هغه هیشټیګ دلته تاسو پیسټ کړئ. نو ګورئ دوستانو دا پاپولر هیشټیګ دی. کله چې دغه هیشټیګ تاسو په خپل ویډیوګانو کې استعمال کړئ دوستانو بیا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې پاریو ته وخېځوئ. نو ګورئ دوستانو دغه هیشټیګ ما دلته استعمال کړو د هغه رقم بیا تاسو راسئ دغه به تاسو پوسټ کړئ. یعنې دغه هغه هیشټیګ دی که چیرې دغه هیشټیګ تاسو په خپل ویډیوګانو کې استعمال کړئ بیا به ستاسو ویډیوګانې هره ویډیو پاریو ته ډېر په اسانه طریقه سره خېځي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي نو ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په روانه ویډیو کې به زه تاسو ته مکمله طریقه درښیم. یوه بله طریقه هم شته چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې پاریو ته صرف په یوه کلیک وخېځوئ. نو دوستانو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.